ګلالۍ زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تمه ده چې روغ او جوړ به وئ. د ژوند شپې ورځې به مو په خیر سره تېرېږي او په خیر سره به په خپلو کورونو کې زموږ درسي برنامې ته ناست او زموږ درسونه به اورئ او وینئ به. ګلالۍ زده کوونکو ستاسو روغتیا او سلامتیا زموږ یوازینۍ هیله ده. په همدې هیله باندې چې تاسو به راته صحتمن وئ. بیا هم د تیر په څیر د نن ورځې درسي ساعت مو د اووم ټولګي د بیولوژي مضمون دی چې د اووم ټولګي پر اړوند موضوعاتو به ستاسو سره خبرې کوو. په تیر درس به لنډې خبرې کوو او وروسته به هغه څه چې د نن ورځې لپاره موږ او تاسو هدف ټاکلی ده په هغه موضوعاتو به له تاسو سره خبرې کوو. ګلونه زده کوونکو په تیر درس کې مو ستاسو سره وعده کړې وه چې په راتلونکي ساعت کې به مایکروسکوپ ستاسو لپاره په عملي ډول تشریح کوو او تاسو ته به دا ښایو چې د مایکروسکوپ اجزاوې کومې دي، برخې کومې دي او د هرې برخې وظیفه یې څه ده. په ټوله کې د دوی د برخې ته په کاتو تر وظایفو پورې هماغه به تشریح کوو ستاسو لپاره. ګلونه زده کوونکو په تیر درس کې مو پر مایکروسکوپ خبرې کړې وې، پر حجروي نظریه مو خبرې کړې وې. پر حجروي نظریه کې مو لنډې خبرې کوو چې حجروي نظریه په دریو ټکو ولاړه ده. ټول هغه معلومات چې د حجرې په باره کې راټول شوي وو، راغونډ شوي وو، په دریو نقاطو کې خلاصه شول. لومړی ټول ژوندي موجودات له یوې یا څو حجرو څخه جوړ دي. دوهم ټولې حجرې له پخوانیو حجرو څخه منځته راغلي دي. دریم حجره د ژوندیو موجوداتو د جوړښت او وظیفې واحد ګڼل کیږي. دا حجروي نظریه چې دغه دریو نقاطو، دغه دریو نقطو یا دغه دریو خبرو د حجرې اساس بنیاد تشکیل کړی ده. که چېرته موږ او تاسو دغه درې برخې مطالعه کړو موږ او تاسو به په دې وپوهېږو چې حجره یعنې څه. دوهم موضوع مو په تیر درس کې مایکروسکوپ وه. په مایکروسکوپ باندې مو خبرې کړې وې، د هغوی پر تعریف هم خبرې کړې وې، د هغوی پر ډولونو هم خبرې کړې وې، د هغوی په معنا مو خبرې کړې وې. په تعریف کې مو لوستي وو چې مایکروسکوپ هغه آله ده چې د هغې په ذریعه په سترګو نه لیدونکي شیان وینو یا کوچني شیان. کوچني کوم شیان؟ هغه شیان چې په سترګو د لیدلو وړ نه وي، موږ او تاسې په دې مایکروسکوپ نه په استفادې دغه شیان په مایکروسکوپ وینو. مایکرو کوچنی سکوپ لیدونکی، د کوچنیو شیانو لیدونکی. ډولونو په باره کې مو خبرې کړې وې. مایکروسکوپ ډېر ډولونه لري، ولې د اووم ټولګي په بیولوژي کې په خلاصه په ساده ډول دوه ډوله مایکروسکوپ موږ او تاسې لولو چې تېر درس کې مو هم پرې خبرې کړې وې. دوه ډوله، ساده او مرکب. ساده مو تعریف کړی و چې له هغه مایکروسکوپ څخه عبارت دی چې یوه عدسیه ولري. ساعت جوړونکي ورڅخه کار اخلي او د لومړي ځل لپاره په 1590 میلادي کال کې زکریا جانسن او جوهان دوه عالمانو هغوی منځته راوړ. موږ او تاسو ورته په ساده لهجه په کلیوالي لهجه کې زرابین وایو. دوهم مرکب له هغه مایکروسکوپ څخه عبارت دی چې دوې یا څو عدسیې ولري. دغه ته مرکب مایکروسکوپ وایي. دا مو د تېرې ورځې موضوعات وو. راځو د نن ورځې موضوع مو د مایکروسکوپ تشریح ده. موږ او تاسو مایکروسکوپ په عملي ډول تشریح کوو، د هغوی په اجزاو باندې به خبرې کوو. کومې اجزاوې دي چې له هغوی څخه مایکروسکوپ جوړ دی او د هرې اجزا وظیفه څه ډول ده او چېرته موقعیت لري. په دې باندې بل تاسو سره خبرې کوو. ګلنو زده کوونکو تاسو وینئ چې زما مخې ته دوه مایکروسکوپ ایښي دي، یو یک چشمه بل دو چشمه، چې دواړه مرکب مایکروسکوپ دي. دواړه د مرکب مایکروسکوپ په نامه سره یادېږي. غواړم
د دوی اجزاوې د دوی مختلفې برخې ستاسو لپاره تشریح کوم. تاسو باید په دې وپوهیږئ چې دغه برخې څه نومیږي او څه وظیفه لري. تاسو په کتاب کې هم انځور وینئ. په کتاب کې هم تاسو ګورئ چې مایکروسکوپ هلته رسم شوی دی او د هر اجزا نه یې ځانګړی خط تېر شوی دی، هلته نوم لیکل شوی دی چې دا ستاسو کورنۍ وظیفه هم درکړې وه. زه تاسو لپاره نن ورځ عملي ډول مایکروسکوپ تشریح کوم، د هغوی اجزا به درته تشریح کوم. ګرانو زده کوونکو تاسو به ووایئ چې یو دو چشمه دی او یو یک چشمه دی، نو دغه به ساده وي او دا به مرکب وي. نه، ساده ته موږ تاسو ضربین وایو، یوازې او یوازې یوه عدسیه لري. سر جوړونکي ورڅخه کار اخلي، ذکریا جانسن او جوهان منځته راوړ. له ده تېرېږو په مرکب مایکروسکوپ باندې خبرې کوو. هم دا مرکب مایکروسکوپ دی، هم دا مرکب مایکروسکوپ دی، یعنی هم یک چشمه ته مرکب ویلی شو، دو چشمه ته هم مرکب ویلی شو. شاید د تاسو په ښار کې، په کلینیکونو کې، په لابراتوارونو کې تاسو لیدلی وي، استعمال کړي مو نه وي، شاید ډېرو استعمال کړي هم وي، خو ستاسو د لا ښې پوهې لپاره چې مخکې په درس کې تېر شو، نن یې عملا پر اجزاو باندې خبرې کوو. ګلنو زده کوونکو، نوري مایکروسکوپ دی چې له نور څخه کار کوي، یا د لمر څخه مرکب مایکروسکوپ دی چې وایي د سترګو عدسیه او درې د شي عدسیې یا ابجکټیو لري. راځم د ټولو برخو ته په ترتیب سره هر یوه برخه ستاسو لپاره واضح او تشریح کوم. کوم جوړښت چې تاسو وینئ، لینز، اکولر یا د سترګو عدسیه، واضح ده چې د سترګو عدسیه ولې ورته وایي چې د غذایي سره سترګه یو ځای کېږي. هغه څه چې موږ او تاسو مقصود دی چې غواړو یې ووینو، د دغه نه په استفاده چې کله سترګه موږ او تاسو ورسره یو ځای کوو ګورو یې. یو برخه کوم جوړښت چې تاسو یې وینئ دا ټیوب دی. دغه برخه ته ټیوب وایي. ټیوب وایي دا ټیوب د شي عدسیې یا ابجکټیو سره تماس لري چې د سټیج نه، د سلایډ نه تصویر یا عکس واخلي او زموږ تر سترګو یې راورسوي. تاسو دلته پیچونه وینئ، دا پیچونه، دا پیچونه وینئ، د عکس تنظیمونکي لوی پیچونه دي. موږ تاسو غواړو د دغه ټیوب په ذریعه، د دغه ټیوب نه په استفادې، که چېرته موږ تاسو یو تصویر غواړو، د ټیوب ښکته ځي. کله چې تصویر موږ تاسو پیدا کړ، ولې زموږ سترګو ته په صحیح ډول نه راځي، یا ټیوب بره خواته ځي بیا او یا لاندې، د دې په خاطر چې زموږ سترګې په تصویر باندې قادر شي او موږ دا ووینو چې په واضح ډول یو شی ښکاره شو. د دې تر څنګ ډېر واړه پیچونه دي، که تاسو وینئ دغه او دغه پیچونه. هغه تصویر چې موږ پیدا کړی دی په سټیج باندې غواړو صفایي کړو، واضح نه دی، خړ معلومیږي. دغه په ذریعه موږ تاسو کولی شو چې هغه واضح او ښکاره یې کړو تر څو موږ ښه مشاهده دغه تصویر وکړو. په دوهم قدم کې تاسو دغه شکل وینئ، دا هم بازو مټ، د مټ یا د بازو په نامه سره یادېږي، او هم د مایکروسکوپ هغه برخه ده چې موږ تاسو یې پرې مایکروسکوپ د سترګو ته عیارولی شو. په میز باندې یې ږدو، دلته مایکروسکوپ سترګې ته عیارېږي، ډېر ته عادي حالت دی، هم بازو او مټ نومیږي. په دغه مثال کې زده کوونکو تاسو وینئ یوه سپینه تبۍ اوسپنه معلومیږي چې دغه تبۍ ته ګرځنده تبۍ وایي. ګرځنده تبۍ په دې معنی چې تاویږي. د تاویدو میخانیکیت په څه کې دی؟ د تاویدو میخانیکیت په دې کې دی چې کوم ابجکټیو چې په شي باندې برابروي د شي عدسیه هغه کمه قوه ده، غواړو لویه قوه یې کړو، همدغه تبدیلیږي ورته. غواړو نور یې هم لویه کړو، دغه قوه ده. خو یو شی ته مو باید پام وي ګلولې زده کوونکو، کله چې تاسو د عدسیه د سټیج لپاره عیاروئ،
نو دلته یو आवाज لري دغه आवाज یې که وخود صحیح شو که आवाज تر څو چې आवाज نه یې کړی درست نه دی ګورئ دغه आवाज دا ښکارندویي کوي چې د ابجکټیو په سلایډ باندې برابر شو بل دغه تور شکل چې تاسو وینئ دایروي شکل سټیج په نامه یادېږي سټیج هغه ځای د مایکروسکوپ دی چې په هغه باندې سلایډ ایښودل کېږي او موږ ترې استفاده کوو په سټیج باندې دوه ګیراوې دي یو اړخ ته بل اړخ ته د دغه ګیرا وظیفه د سلایډ نیول دي چې د سلایډ ګیرا په نامه سره یادېږي یعنې که چېرته موږ تاسو سلایډ کېږدو په سټیج باندې د ګیرا په ذریعه یې نصب کوو که مایکروسکوپ ایخوا دیخوا شي سلایډ نه غورځي دلته دوه کوچني پیچونه دي یو دا او بل دغه او په دا بل اړخ کې هم یو پیچ موجود دی د دغو درې واړو پیچونو وظیفه د سټیج ترتیبول د سټیج برابرول خو د دې ترڅنګ هغه تصویر چې موږ معلوم کړی موږ مشخص کړی دی د ټیوب یا د سترګو د عدسیې او د ښي عدسیې په ذریعه غواړو یوې خوا او بلې خواته ښکته او پورته مخکې او شاته یوسو نو د دغه پیچونو نه په استفادې دا کار کولی شو وړاندې وګورئ د رڼا منبع دلته یوه عینه لګېدلې چې دغه لمر ته برابرېږي او دا انعکاس ورکوي سټیج ته سټیج رڼا کوي په سټیج باندې سلایډ ده کله چې سلایډ رڼا شو زموږ تر سترګو تصویر ښه او واضح ډول راځي کله چې سټیج تیاروو یعنې عینه لمر ته برابره نه وه موږ هغه شیان چې مقصود هم دي حاصلولی نه شو په وروستیو کې دغه برخه ده چې دې ته د مایکروسکوپ پایه ویل کېږي هغه څه چې د هغوی په ذریعه مایکروسکوپ په سټیج باندې ایښودل کېږي ګلونو زده کوونکو دوه خبرې پاتې شوې یو ابجکټیو یا دشي عدسیه که موږ تاسو وګورو دلته درې قوې موجودې دي دا ځکه مرکب مایکروسکوپ ته چې درې ابجکټیو یا دشي عدسیې دي یوه د سترګو عدسیه ده که سره جمع کړو څلور کېږي نو دا مرکب مایکروسکوپ شو په دې قوه باندې لیکل شوي دي لاس او په دې باندې لیکل شوي دي لاس که موږ تاسو وګورو د سترګو عدسیه هم لاس چنده یو شی لاس ایکس ته یو شی غټ معلوموي او د شي عدسیه هم یو شی لس وارې غټ معلوموي نو لاس ضرب لاس سل که چېرته د سترګو عدسیه هم لاس ایکس وي او د شي عدسیه هم لاس ایکس وي یو شی به سل چنده له اصلي جسمت څخه غټ معلوموي په دوهم قدم کې که موږ تاسو وګورو په دې باندې 15 لیکل شوي دي 15 او دلته لاس لیکل شوي دي لاس په 15 کې 50 یو شی به 50 ځلې غټ کې په ترتیب سره قوې تبدیلولی شو فرق په دې کې ده چې یو شی غټ معلومیږي پرې یو کم په مختلفو قوو یو شی موږ تاسو مشاهده کولی شو نو په دې اساس موږ تاسو دا د مرکب مایکروسکوپ تشریح وه چې یک چشمه مایکروسکوپ او دغه چې تاسو یې ګورئ دو چشمه دی دو چشمه دا هم مرکب مایکروسکوپ دی ځکه چې دوه د سترګو عدسیې او څلور د شي عدسیې یو دوه درې څلور د شي عدسیې یا ابجکټیو دی او دوه د سترګو عدسیې دي اوس د سترګو عدسیې یا آکولر چې موږ تاسو وایو دا هغه څه ده چې سترګې ورسره یو ځای کېږي دواړه په دا مایکروسکوپ کې یوه او په دې کې دوه دانې دي هماغه ټیوب دا هم لري هغه یې هم لري فقط توپیر په دې کې دی چې دا یک چشمه او دو چشمه او دا یک چشمه ده دوهم دا هم د برق نه کار کوي او هم د نور نه او دغه فقط د په موجوده وخت کې د لمر نه کار کوي او که چېرته موږ لایټ ورته نصب کړو شاید چې د برق نه هم کار وکړي هماغه بازو یا مټ دا مایکروسکوپ هم لري دغه ساحه د بازو یا مټ په نامه یادېږي دلته یو پیچ موجود دی که تاسو وګورئ دا خلاصوو هرې خوا ته تاسو وګورئ
د سترګو عدسیه ایرولی شئ هرې خواته تاسو وګورئ د سترګو عدسیې ایرولی شئ او د هغوی څخه استفاده کولی شئ یعنې دا په دې معنا چې دا د دې وظیفه ده چې موږ او تاسو پرې هرې خواته چې وغواړو کولی شو د دغه پیچ نه په استفادې د بله برخه دلته یوه سپینه تبۍ معلومیږي تاسو وګورئ دا هم ګرځنده تبۍ ده هغه تبۍ چې د ابجکټیو وظیفه یې د ابجکټیو برابرول سلایډ ته ګورئ کله چې دغه اواز وکړي سټیج باندې په سلایډ باندې ابجکټیو برابر شو تر څو چې اواز نه یې کړی برابر نه دی ګورئ بیا دغه ساحه د سټیج په نامه یادېږي دا توره چې تاسو وینئ سټیج بیا هم هماغه شانې چې وظیفه یې د سلایډ ځای پر ځای کول د سلایډ ایښودل دي په سلایډ باندې سپین جوړښت لیدل کېږي تاسې وګورئ دا هم سلایډ ګیره ده چې دغه په ذریعه موږ او تاسو سلایډ کېږده او دغه په ذریعه یې نیسو تر څو ونه ښورېږي دغه خوا تاسې وګورئ غټ پیچونه دي د دغه غټو پیچونو وظیفه د سټیج ښکته او پورته وړل دي تاسو سټیج ته پام وکړئ دغه تورې ساحې ته لاندې ځي او وروسته بره ځي دا په دې معنی چې کوم تصویر چې موږ او تاسو غواړو پیدا کړو موږ او تاسو هغه مقصد چې په سلایډ باندې یو څه غواړو د دوی نه په استفادې کولی شو په دې څنګه تاسو دوه ډوله پیچونه وینئ د دغه پیچ په ذریعه سټیج مخکې او شاته ځي ګورئ د تصویر اړخونو د مطالعې په خاطر د دغه نه استفاده کوو وروسته شاته ځي وړاندې بل د تصویر یو خوا بل خوا مخکې وروسته دغه پیچ نه استفاده کوو یو اړخ بل اړخ د دغه نه استفاده کوو تاسې وګورئ تصویر دغه اړخ ته ځي وروسته د بل اړخ ته ورو په دې سره د دغه وظیفه هم معلومه شوه د رڼا منبع هغه ساحه د مایکروسکوپ چې دلته لیټ لګېدلی او دلته دغه روښانه کېږي او سټیج ته رڼا ورکوي سټیج روښانه کېږي هغه شیان چې موږ او تاسې ګورو ووینو تشریح واضح کړو د دغه نه استفاده کوو او دلته کوچنی بټن لري چې د په ذریعه نور هغه برق خلاصي کوي بندېږي او دغه په ذریعه رڼا کمولی زیاتولی شو او دا د مایکروسکوپ په یاده چې دغه په ذریعه مایکروسکوپ په میز باندې ایښودل کېږي ګلونو زده کوونکو دا د مایکروسکوپ عملا تشریح وه چې تاسو د اووم ټولګي په مضمون کې تاسو راسره ولیده او واورېده هیله ده چې د مایکروسکوپ له اجزاو به مو استفاده کړې هیله ده چې د مایکروسکوپ اجزاوې او وظایف به مو پیژندلې وي او له نن درس نه مو تاسو عظیمه استفاده کړې وي تر بل بیا داسې درس چې ستاسو په خدمت کې حاضر یم ګلالۍ زده کوونکو ستاسو د ښې روغتیا او سلامتیا په هیله هیله چې زموږ له درسونو څخه پوره خوند واخلئ او ډېر څه ترې زده کړئ موږ به هم هڅه کوو چې په ډېرو واضحو الفاظو ستاسو لپاره خپل تدریس وکړو مننه کور مو